تنظیم کولی شي چې موږ ته د دې جماعت د پاره د شیشو تنظیم وکړي ان شاء الله دا به یو صدقه جاریه د قیامت پورې سو پورې دا جماعت موجود دی او د کې تعلیم او تعلم کیږي دا منځونه کیږي سبقونه ویل کیږي ان شاء الله دا ټول مسلمانانو به کې پوره حصہ 150 ماشومان د ماسپخین ټیم کې او تقریبا 70-80 ماشومان دا سار دی کې سبق وای مونږ کې د جماعت کې د پکو انتهایی یو کمی دی تاسو به ګورئ دنه جماعت کې تقریبا 14 پکی کمی دی دا 12 چې کم دی برانډه کې د حال کې چې کم دی ډیر کمی دی او د ماشومان ته ډیر زیات تکلیفي بيجي خو اکثرین دی وجه نه چې کم دی موږ هغه مسلمانان ته دا درخواست کو چې کم مخیر حضرات دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زما عزتمند مسلمانانو د خدای پکور جماعت مسجد قباء ملکن ټاون کې ولاړو تاسو وینئ دا دومره ګڼ شمېر ماشومان چې تاسو ویډیو کلیپ وګورئ ان شاء الله ګڼ شمېر طلبا دلته زیر تعلیم دي. عثمان خیلو کلی نیز اکرم کلی دا جماعت او مدرسه درې څلورو کالونو الحمدلله آباده شوې ده. دې دپاره دا ځای موږ ته د اتیانو خادي خان حاجي صاحب یو کنال ځمکه راکړې وه او د مسلمانانو په تعاون سره د دې کلي او د خوشحال علاقې مسلمانانو پکې تعاون وکړو. دا جماعت الحمدلله الله پاک دې حد ته راورسو. اوس ټون کې موږ ته ډېر ضرورت د دې خبرې دی چې دې جماعت کې موږ سره دا ماشومان دي تاسو وینئ دا تقریبا 150 ماشومان د ماسپخین ټیم کې او تقریبا 70-80 ماشومان دا سار دی کې سبق وای مونږ کې د جماعت کې د پکو انتهایی یو کمی دی تاسو به ګورئ دنه جماعت کې تقریبا 14 پکی کمی دی دا 12 چې کم دی برانډه کې د حال کې چې کم دی ډیر کمی دی او د ماشومان ته ډیر زیات تکلیفي بيجي خو اکثرین دی وجه نه چې کم دی موږ هغه مسلمانان ته دا درخواست کو چې کم مخیر حضرات دي چې هغه موږ لا د سولر سیستم چې کم دی د شیشو څوک تنظیم کولی شي چې موږ ته د دې جماعت د پاره د شیشو تنظیم وکړي ان شاء الله دا به یو صدقه جاریه د قیامت پورې سو پورې دا جماعت موجود دی او د کې تعلیم او تعلم کیږي دا منځونه کیږي سبقونه ویل کیږي ان شاء الله دا ټول مسلمانانو به کې پوره حصہ او دغه شان چې کم دی دا ماشومان تاسو ګورئ دی ځان سره د اوبو د پاره خپل بوتلې د کور نه راوړي دي دلته د اوبو تکلیف دی ګرمي ده نو دا یخ کولر چې کم دی د هغې هم ضرورت دی چې دې جماعت کې چې کم دی یخ کولر ولګوي ځکه دا ماشومان دي او سخته ګرمي ده نو هر ماشوم ځان سره د خپل تاسو خپل ګلاسونه د بوتلې اوچتې کې وښایي چې دې ته پته ولګي دا خپلې بوتلې ځان سره لاسونو کې تاسو ونیسئ د ماشومانو د کور نه د ځان سره بوتلو کې اوبه راوړي او ګرمي ده ځکه چې کوم ډیګۍ کې ټانکۍ کې اوبه دي نو هغه چې کم دی هغه خو ډېرې ګرمي نو دې وجې نه د هغې هم ضرورت دی. بل دا د جنګ پاس د چت باندې د ماشومان دپاره د مدرسې د دویم چت ضرورت دی چې هغه لینټر پرې واچولی شي او دا ماشومان هغې بره چت باندې چې کم دی د ماشومان دپاره د مدرسې تنظیم وشي ځکه دې کې د مدرسه پاس چت باندې انشاءالله موږ جوړو او موږ سپیلرې اوچتې کړي دي لیکن اوس موږ سره نور وس طاقت نه کېږي چې هغې باندې موږ آبادي وکړو. نو دې وجه نه دا مسلمان ته دا درخواست دی چې موږ سره امداد وکړئ او که څوک امداد خپله نه شي کولی نو کم از کم د الله رضا لپاره دا ویډیو چې کوم تاسو شیر کړئ نو که نور مسلمانانو ته دا ورسیږي او داسې مخیر حضرات وي که اندرون ملکي وي که بیرون ملکي وي او هغوی له خدای پاک توفیق طاقت ورکړي د دې ماشومانو د لپاره چې کوم دی تاسو امداد وکړئ او تعاون وکړئ انشاءالله د جماعت کې دا د پکو تنظیم وشي که څوک پکي راوړی شي پکي راوړي که څوک د اوبو کولر لګولی شي هغه ولګوي که څوک موږ سره پاس چھت کې چې کوم دی امداد کولی شي هغه دوباره هغې باندې بره لینټر ضرورت دی نه انشاءالله دا به ستاسو په تعاون باندې کېږي او که دغه هم نه نو کم از کم 2 رکعته نفل سړی وکړي دعا وغواړي. ډېر مسلمانان یې د هغوی د دعا په برکت باندې الله پاک دا مدرسې چلی د ملک کې څومره مدرسې دي دا په دغه چندو باندې روانې دي ځکه د حکومت طرف نه خو د مدرسو سره هېڅ قسمه تعاون نشته دی. نو دا جماعت او دا مدرسه دا زموږ سپین ږیری او مشر دی موږ سره تاسو وینئ ولاړ دی دا د پکې ډېر خدمت دی د جماعت مؤذن هم دی د جماعت خدمت هم کوي داسې نور مشران دی کلي اوس خو لا مانځه ټیم نه دی انشاءالله اوس به راځي او د جمعې په ورځ باندې ډېره زیاته ګڼئ دننه نو بیا د بجلۍ او د پکو هغه
کمې دی نو خلکو ته ډېر زیات چې کم دی تکلیف وي نو زه دغه درخواست بیا هم کوم چې الله دې پاک تاسو ته جزای خیر درکړي او د خپل امداد هم وکړي او دا ویډیو ضرور شیر کړئ الله خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. زما عزتمند مسلمانانو د خدای په کور جماعت مسجد قباء ملکن ټاون کې ولاړو. تاسو وینئ دا دومره ګڼ شمېر ماشومان چې تاسو ویډیو کلیپ وګورئ انشاءالله ګڼ شمېر طلبا دلته زیر تعلیم دي تعلیم حاصلوي مو سره قرآن ناظره ترجمه حفظ او تجوید او دغه شان ترجمه او دا تمام دغه موږ د طالبانو ته ښایو. اوس مخکې دلته د پکو ضرورت موږ ته پیدا شوی ځکه چې پکو ضرورت ډېر زیات دی ګرمي هم د طالبانو ته تکلیف هم دی. زموږ دا کوشش دی چې دا څومره کسان دا ویډیو ګوري دا ویډیو شیر هم کړي او د هغې سره تعاون هم وکړي او دا ضرورتونه چې کوم دي د پکو ضرورت دی. اوس ګرمي شروع شوه بجلي کله یو کله بجلي نه وي نو هغې د وجې موږ دا کوشش دی چې د شیشو انتظام موږ د پلانټ ولګي دا څو ضرورتونه دي انشاءالله تاسو کوشش وکړئ. او حدیث دی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک د الله کورونه آبادوي الله به هغوی له جنت کې کورونه آباد کړي. نو په دې سره اتفاق هم کوم بل کو څوک موږ سره په وټساپ باندې رابطه کول غواړي د وټساپ رابطې نمبر دی 0315 93 38 664 یا څوک په اکاونټ باندې موږ سره رابطه کول غواړي چې موږ سره اکاونټ باندې تعاون وکړي د هغې لپاره بیل نمبر 0347 57 15 048 په دې سره اجازه لرو. دا وټساپ نمبر دوباره ووایئ 0315 93 38 664 او د اکاونټ نمبر دی 0347 57 15 048 والسلام.